نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو استادانو د بهر نه راغلي میلمنو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زما عزتمندو ما ته چې په کومه موضوع باندې د بیان مقرره کړې شوې ده هغه دی په جهنم کې د ښځو د زیارت وجه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رأيت أكثر أهلها النساء قال لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما په اور کې ښځې زیاتې ولیدې. خلقو پوښتنه وکړه دا ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ وی فرمایل د ناشکرۍ د وجې. ویل د الله پاک ناشکري کوي. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خاوند د ناشکرۍ د وجې نه هغه احسان ناشکري کوي. که ته ډېره موده دی کې یوې سره احسان وکړي بیا ستا نه څه ناخوښه څیز ویني نو وایي ما چېرته ستا نه خیر لیدلی نه دی. متعدد احادیثو کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه منقول دي چې دوی صلی الله علیه وسلم په جهنم کې زنانه زیاتې ولیدي. په هغې کې اکثر امیران او مالدار خلک او ښځې وي. د هغې سبب حضور صلی الله علیه وسلم په خپله بیان کړی دی چې اکثر ښځې د خاوندانو ناشکري کوي. د خاوند احسان په لږه خبره هېروي، یعنې د ناشکرۍ او احسان فراموشي ماده پرېکړې ډېروي. ای خوږو میندو خویندو د دې دواړو څیزونو نه د ځان ساتلو کلکه اراده وکړئ. که اوس پورې شوي وئ نو د هغې نه هغه کریم الله ته توبه وباسئ. الله پاک چې څنګه خاوند درکړی که د هغې د وجې پریشانه او تکلیف وي نو صبر کوئ، شکر کوئ، ژوند تېر کړئ. تمام خواهشات په دنیا کې نه پوره کېږي. خاوند د طرف نه چې څه میلاو شي په هغې باندې صبر کوئ. داسې مه وایئ چې موږ ته څه میلاو شوي نه دي، بلکې داسې وایئ د الله پاک شکر دی. هر څه چې میلاو شوي دي د الله پاک په فضل سره ټیک ټاک دي. ای الله ستا شکر دی. خاوند ته وایي تاسو چې څه راکړي دي موږ یې اعتراف کوو، قدر یې کوو چې سبا جهنم ته د تلو نه بچ شو. صدق الله العظیم.